چې تاسو موبایل له کوم هیواد څخه ده، یعنی اصلا تاسو موبایل له کوم هیواد څخه ده، او همدارنګه تاسو کولی شئ د دې سافټویر د لارې نه تاسو کولی شئ چې تاسو د خپل موبایل ریم هم معلوم کړئ. هغه یوازینی سافټویر دی چې ډېر په اسانۍ سره معلومیږي. په هماغه کې هغه سافټویر چې د هغه پون انفو په نوم باندې دا ګوري دا پون انفو دا پون انفو تاسو کولی شئ چې د پلی سټور څخه په اسانۍ سره راواخلئ. اوس راځو پلی سټور ته. پلی سټور کې پون انفو ورکوو. پون انفو لومړی ځل زه پون انفو ټایپ کوم. پون انفو مې ټایپ کړ. اوس ګورئ تاسو لومړی سر کې پون انفو راځي. دا وګورئ پون انفو دا چې عموما زیاته سیمسنګ لپاره استعمالیږي، نو ځکه ورسره سیمسنګ لیکلی دی. اوس راځو په انفو ما سره تاسو په کلیک وکړئ. پون انفو راځي ما سره انسټال د پون انفو. تاسو کولی شئ چې پون انفو راواخلئ له پلی سټور څخه او ترېنه ګټه واخلئ او د خپل موبایل ریم. اوس راځم زه پون انفو ته. پون انفو کې ګورم چې څنګه معلومیږي پون انفو باندې زما د خپل موبایل اصلیت. اوس زه راځم دې ځای کې هلته ګوره تاسو خپله وینئ دوستانو چې مینوفیکچر ډیټ چې د هغه برانډ یا برانډ چې د هغه څنګه د موبایل موډل چې د هغه هم لیکل شوی دی. همدارنګه مې دې خو که تاسو وګورئ دوستانو کنټري اف اوریجن میډ ان ویتنام لیکل شوی دی. همدارنګه کوم ډیټ کې مطلب اصلي زما موبایل چې دا اصلا د ویتنام څخه ده او په 2014 کال کې راوتی دی. همدارنګه انټرنل سټوریج چې لیکل شوی دی هم 16 GB ده. اوس راځو زه غواړم چې خپل موبایل څنګه ریم یې ځنګه معلوم کړم دوستانو بغیر له دې نه، مطلب بغیر له سافټویر د یو سیمسنګ یا د یو انډراید موبایل ریم معلومول لږ ځینې موبایل کې ناشونې ده، خو دا سافټویر ډېر په اسانۍ سره تاسو ته معلوموي. هغه دا چې تاسو لاړ شئ هارډویر ته او له هارډویر نه تاسو راشئ هارډویر کې. په هارډویر کې تاسو کولی شئ چې تاسو ته دې خوا وګوره دا لاندې لیکل شي ټوټل 1.67 GB یعنې 2 GB ریم سیسټم کې ده. همدارنګه زه کولی شم چې خپل موبایل اصلیت هم معلوم کړم چې ما موبایل چې د اوریجنل ده که فیک موبایل ده. اوس راځئ دې خوا دې اپشن باندې کلیک کوم. هلته راځم ریفربشمنټ چیک ته راځم. ریفربشمنټ چیک باندې مې چې کله کلیک کوو اوس ګوره ما موبایل چیک کوي. ګوري چې ما ته ګوره موبایل کې کنګریچولیشن یور فون ایز اوریجنل. نو زما ټلیفون چې ده هم اوریجنل ده. دا دوستانو د ټلیفون اصل هیواد معلومول، د هغه فیک او اوریجنل معلومول او د هغه ریم معلومولو طریقه. دوستانو امید لرم چې دغه ټیوټوریال مو خوښ شوی او امید لرم چې ما دغه ویډیو خوښه کړئ او لایک یې کړئ او د سره دوستانو سره یې شریک کړئ. والسلام ورحمة الله.